بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد طبقات المدلسين تيسير علوم الحديث للمبتدئين دا شروع دا حديث مدلس بیانو د تدلیس اقسام بیان کړه حکم د عنعنه د مدلس نو طبقات د مدلسینو بیانوي وی والروات الموصوفون بالتدلیس اغه روات چې موصوف په تدلیس سره دي اعلی طبقات دا په یو څو طبقو باندې دي بحسب کثرت تدلیسهم په اندازه برابر والی د ډیروالی د تدلیس څومره چې تدلیس ډیر کوي غمره طبقې دي بګه چا لک کړي چا ډیر ومکانته مرتبه دي من الحفظ د حفظ نو الاتقان د مضبوطوالي وهم على 5 طبقات د 5 طبقې دي مکه مونږ ویلې چې علامه حجر دې کی کتاب لیکل دی تعریف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس خو باغه باندې د سي اعتماد نه دی پکار اب ضرور به ته ګوره پای کې نیم کسان د سړي چې هغه مدلسین دي خود په هغه معجم د مدلسینو کې راوړي دي دارنګ اتحاف ذوی الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ د علامه حماد ابن محمد الانصاری کتاب دی دارنګ نور دې کې ډېر کتابونه دي نو الاولى ولنه طبقه من لم يوصف بذلك الا نادرا هغه څوک چې نه دي موصوف په تدلیس سره مگر نادر کله کله لکه یحیی ابن سعید الانصاری دا دې چې په نشي حساب دی مطلب تدلیسی په نشي حساب دی الثانیه دویم من احتمل الائمه تدلیس چې حمل کړي ائمه داغه تدلیس یعنی سره د تدلیس نه د روایت قبول کړي دی معنا دا ده واخرجوا له فی الصحیح او د روایت په صحیح کې راوړل امامت د وجد امامت نو قلت تدلیسی او تدلیسی کم دی فی جنب ما روا په جنب په اړه دا روایتو کې جد کم روایت کړي په مقابل دا روایتو کې جد کړي دي تدلیسی کم دی نور ډیر دا به تدلیسی ډیر دي ها ک سفیان ابن سعید الثوری لکه سفیان ابن سعید الثوری سفیان ثوری مدلس دی کنه ها خو امام دی ښا نو په دې وجه باندې امام بخاری مولا په صحیح کې د روایت راوړي ځکه د تدلیس په نسبت د هغه روایتو چې د کړي دي تدلیس ډیر کم دی او کان لا يدلس الا ان ثقه تدلیس نه کوي مگر د ثقه نه ک سفیان ابن او یعنی لکه سفیان ابن او یعنی د دې وجه نه یحیی ابن معین مولا فرمایل چې سفیان دار چا خلاف وکي نو فالقول قول سفیان وینا بد چای د سفیان غلبه اعتباري د مثال لسی ګوره چې دنه به دیش در حدیث نقل خو په دیش در کې په دیش ټکی به تدلیس کړي دا کم دی الحمدلله الثالثه دريمه طبقه تدلیس من توقف فيهم جماعه من العلماء نو ګوره چې کله چاته دا تفصیل معلوم نه نو هغه په دې نه پويږي اب تاسو سفیان ثوری په دای کې پیش کړو وګوره په بخاری کې سفیان ثوری نه روایت نقل لای وغه څه کړی دی هغه تدلیس کړی دی نو دریمه طبقه من توقف فيهم جماعه من العلماء چې توقف کړی دی په دې کې الثالثه من توقف فيه جماعه من العلماء فلم يقبلوا عنعنتهم او نه د قبول کړي دغه عنعنه علماء په کې توقف کړي ولم يحتجوا احتجاج نه کړي الا بما صره فيه بسما مگر هغه چې تصریح په سمای کړي ومنهم بل جماعت علماء من قبل عنعنتهم چې عنعنه قبول کړل معلوم یتبین تر سوچ ښکارا شوی نه ان احادیث بعینها قد دلسوا چې بعینه د په حدیث کې تدلیس کړي دي مثل قتاده ابن دعامه السدوسی وابي اسحاق السبيعي او دارنګ ابو اسحاق السبيعي ګورا دریم قسم هغه چې علماء په کې توقف کړي دي انا نه د قبول کړي او دی ویلي
چې کچرته عنانه وکړه قابل قبول بنه او که تصریح په سما سره وکړه هغه به قبولي او بعضی هغه څوک دي چې د هغې عنانه قبوله کړل ده خدای ویل دي چې تر څو پته نه لګېدلې چې لکه په دې حدیث کې بعینه د تدلیس کړی ده خبره باندې ورسېده لکه قتاده ابن دعامه د عنعنه هم قابل قبول تر څو چې پته نه لګېدلې یا د ابو اسحاق سبیعي چې تر څو پته نه لګېدلې شعبه رحمه الله فرمای وای ما با قتل دي د قتاده خلیته که سمعت حدثنا بيو نو ما به قبلو او کنو نه به می قبلو او کما چې مشهوره قصه ده چې یاره ما به شعبه خلیته قتل او هغه کبعن ویو نه به می قبلو حدثنا او سمعتو به می قبلو دا خبره کمزوري ده نو صرف په عن باندې روایت رد کول نشي کېدل ترڅو پته ولګي الرابعه سلورمه طبقه من اتفق اهل العلم چې اتفاق کړی د علماء او عدم الاحتجاج وعدم احتجاج بما لم يسروا فيه بسماع پاج تصریح پای کني کړي په سما لغات تدلیس هم د وجه د غلبې د تدلیس داغه نه ول کثرت او د وجه د ډیروالي نه ضعفای چې دا تدلیس کې د ضعفا او المجاهل او د مجاهلونه کا محمد ابن اسحاق ابن يسار لكم محمد ابن اسحاق ابن يسار صاحب المغازي نه دي عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ومحدثين بدام لیکلي چې د عموماتونه استثناء نشته دی الخامسه بنظم طبقه منوصف بامر اخر غیر تدلیس چې موصوفي په یو کار باندې په غیر د تدلیس نه یقتضي تجریه او چې هغه تقاضا د جرح کوي یو کس د مدلس دی او ورسره بدعتي دی یا یو بل حافظه خراب وا اختلاط پر راغلی نو آلته به موږ دا روایت بالکل رد کوو ځکه چې بل دغه راغلی دی بل وجه پکې راغلی وتضعيف دا کمزوري حدیث او ضرب مردود وي حدیث د دې قسم دارت کړی دی ولو سره به سما اگر که تصریح په سما سره وکیل ک به جناب قلبي او به سعید البقال دا محدثین دی خو متروک دی من حيث الضبط ضابطی د ضبط ټیک نوخه الفرق بين التدليس والارسال الخفي فرق ما بین د تدلیس او ارسال خفي کې تدلیس او ارسال خفي کې څه فرق دی دا اوس بل مسله بیان تدلیس کې استاد غرزولې مخکې تلې ارسال کې دا کار کړي خو صرف فرق دا دی چې په تدلیس کتاب دغه استاد سره ملاقات هم شوی هغه نه بده اوریدلم کړي د نور حدیث خدایو بده نه اوریدل او ارسال کې دسی چې هغه سره واستایا ملاقات هم نه شوی او یا بده تیر سره هیڅ هم دي ته اوریدل نه او سره دغه نه دبا خپل استاد غرزولې د قبل نه روایت نقل کړي الفرق بين التدليس والارسال الخفي ولا بد هنا من التنبيه لا بد دلتا تنبيه على الفرق بين التدليس والارسال الخفي فرق ما بين التدليس والارسال الخفي کې لتشابههما چې دا دواړه متشابه دي یو شان دي په ادم سما منوصف بهما په ناوریدلو کې دا غچانه چې او موصوف دي په دي ممن روا دا غچانه چې روایت کړي انو دا غنه ما اختلاف حکم عنعنه منوصف بهادما سره د اختلاف د حکم د عنعنه دا غچانه چې موصوفي په دې باندې یو عنعنه د مدلس دی او د مرسل د دوړو کې فرفاد الباب التوسع فی بعض اهل العلم دی باب کې بعض علماء توسع کړل واطلق التدلیس علی الارسال الخفي هغه اطلاق التدلیس په ارسال خفي کړی دی والاولى التفریق بینهما ور خبردار دي دوړو منځ کې فرق دی ځکه د دې دوړو حکم مغایر دی ګوره والارسال الخفي ارسال خفي دي توي هو يروي المحدث عن شيخ چې روایت نقل کی او محدث دی او شیخ نه عاصر او غسر معاصره کړي هم زمانه یو خو لم يلقه مخامخ شوی وسنی او لقي یو سم مخامخ شوی خو لم يسمع منه حديثا یو حدیث دې نه اوریدل به صيغه تحتمل السماع په دې صيغه سره چې احتمال سماع لري لکان او قال او تدلیس کی تاویل کنه چې ته روایت دا استاد نقل کی چې تا داغه تمام ثابت ده ستا استاد هم دې خود دغه حدیث دې نه اوریدل دا تا د دنه په واسطه اوریدل تا واسطه ورځو ډایرک د دنه روایت نقل کی ومثال دې روایت د سليمان ابن مهران الاعمش عن انس بن مالک
سليمان ابن مهران د چانه روایت نقل کوي انس بن مالک نه حالان کې اعمش نومي دغه ولا اعمش قدر انس بن مالک دی اعمش انس بن مالک لیدل ولکن لم يسمع لیکن سمایت چې تنه اوریدل وانما يروي عن انس د سما د انس وانما يروي عن انس ما سمعه دا روایت کوي د انس رضی الله عنه هغه چې دا اوریدل می یزید رقاشی د یزید رقاشی نه وابان ابن ابي عياش او د ابان ابن ابي عياش عن انس قال علي بن المديني وي الاعمش لم يحمل عن انس وي اعمش لم يحمل ما اخذ دا روایت نه دی غسته د انس نه انما راو دا غلیدل وختو خطبه کوله وراو لیدل يسلم منجکو وانما سمع من يزيد رقاشي دا اوریدل د يزيد رقاشي نه اعمش 50 کاله د انس رضی الله لیدل اوخه او معاصر خو سمایت نه ده ثابت بلکې د دې اعمش سماره چانه ثابت ده د یزید رقاشی او د ابان نه هغه د انس نقل کوي نو فروایت وان انس بن مالک مرسل د دې روایت د انس بن مالک نه مرسل له وليست مدلس نه ده وان كان لامش موصوفا بالتدليس اگر کامش موصوف په تدلیس سره ده په روایت ان شيوخ الذين سمع منه په روایتو کې د خپل استادانو نقل کړي ومثل د پشان حسن بصری دی فین اورا عثمان بن عفان د عثمان بن عفان دی لیدل فی مروان پاک جدات روایت کی وسمع خطبته دا خطبه لیدل فی قتل الحمام والكلاب په وجود د کوتر او د سپوک الا انه لم يسمع من حديث مسند حدیث ته په سند نه دی اوریدل نو وس چې حسن بصری د پاسی کې د عثمان دی روایت نقل کړي دا بڅنګي مرسل فروایت عن عثمان رضی الله عنه مرسله والله اعلم نو فرق بين التدليس والارسال فرق دا شکه وما بين التدليس والارسال سماع المحدث من الشيخ الذي روى عنه اوریدل د محدث د هغه استاد نه چې روایت نقل کړي نو فین کان روى عن شيخ سمعه که روایت دا هغه شیخ نه کو چې هغه د استاد ودته سما ثابته و وتحمل عنه او دته هغه نقل کو او دا غسل داغه نه نقل کول داغه نه معلوم اسمع منه هغه څه چې نه اوریدلی وانما تحمله عنه بواسطه او نقل داغه نه کو په واسطه سره فهو تدلیس دا تدلیس دی وان كان روى عن شيخ او کده روایت کو د یو شیخ نه لم يروج د نو لیدل او راوی لیدل دی ولم يسمع منه سماعت ثابت نه نو فروایت عن هذا الشيخ مرسل به روایت مرسل والله اعلم والفائده من التفريق بين التدليس والارسال دي څه فائده وروته وي ان من وصف بالتدليس څوک چې موصوف په تدلیس سره ده فعنعنته مردوده عنعنه مردوده ده چې کوم قسم طبقه ده ګوره داږي کا حتی يبين السماع من شيخ تر دې چې هغه واضح کې سماع د شیخ نه په کل روایت په ټول روایتو کې هذا على الاجمال خبره واما على التفصيل فقد سبق ذكره على تفصيل مخکې خبره تیر شو به حسب طبقه المدلس په برابر د طبقه د مدلسین واما من قبل واما من قيل ورغه چې ویل دي چې ان روایت عن شیخ بیانی مرسل روایت د شیخ نه بیانی مرسل ممن لم يوصف بالتدليس دا چانه چې اغا موصوف نه دی په تدلیس سره فعنانته مردوده عنانه مردوده حتى يتبين له سماع من هذا الشيخ تر دې چې ښکار شي دغه سماع دغه شیخ نه ولو لمره واحده اگر کې یو کړ فاذا تبين سماعه من هذا الشيخ او کچته ښکار شو دغه سماع دغه شیخ نه ولو لمره اگر که یو کارته نو قبلت عنعنته بعد ذلك به بلدا عنعنه قبل دې شي مثلا یو دغه براواخلو اعمش براول کچرته د دې اعمش د انس رضی الله عنه یو حدیث ثابت وي بل به صحیح ودا ثابت نه مرسل یا اور سيدم کدا عن وی او کني وی معرفت الموصوفین بالتدلیس پیژندل داغه چا چې موصوف دي په تدلیس سره و اما من اراد الوقوف على اسماء المدلسین و يرغ څوک چې تاسو غواړي چې او پیجنې نمونه د مدلسینو او طبقاتهم دغه طبقه من حيث التدليس ويمكن الرجوع الى الكتب المصنفه في التدليس ممکن د چې موږ رجوع کا کتابونو ته جدي کې لیکل شوی دي وذکر المدلسین چې پای کې تدلیس او مدلسین ذکر دي دا یو څو کتابونه پکار دي والمطبوع منها الذين دا چاپ شوی دي کا التبيين لاسماء المدلسين لبرهان الدين حلبي کتاب دی دویم تعریف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ده حافظ ابن حجر کتاب ده دریم جامع التحصيل في احكام المراسيل ده حافظ صلاح الدين علي کتاب ده فانه تكلم فيه عن التدليس والمدلسين
د بګه تدلیس مدلسین خبره کړ سلورم اتعاف ذوی الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ لفضيلة الشيخ حماد بن محمد الانصاري کتاب دی چې دی سند من سرشتہ د ثناء الله المدنینا او غد حماد بن محمد الانصاري او دارنګ من خو دا کتاب دغه نوم ویل هو دا وسنه دی وهذا الاخير نافع جدا داخلنه کتاب ډیر مفید دی پیدا کو بده ان شاء الله جمع فی مصنف بین الرسالتين الاوليين ممکن زمونږ استاد محترم شیخ عبدالحمید حفظه الله سره ها داخلنه ویډیو سخت مفید دی بين الرسالتين الاوليين وبين رساله السيوطي في اسماء المدلسين دارنګ دي کې یو بل لغه دی ضم العلماء للتدليس دا یو بل کتاب دی باب کې لیکل شوی دی اسئله للمناقشه سوالونه عرف كل مما ياتي د دې ټولو تعریف ارسال چاته وي تدلیس چاته وي اعدال چاته وي دویم سوال ما الفرق بين كل مما ياتي د دې څه فرق دی تدلیس ارسال کې څه فرق دی تدلیس الشيوخ او تدلیس البلاد کې څه فرق دی تدلیس العاطف او تدلیس السکوت کې څه فرق دی دریم سوال ما الحديث المعلق حديث معلق شاته وي سلورم الى كم قسم تنقسم المعلقات التي في الصحيحين صحيحين کې معلقات په څو قسم دي وما حكم كل قسم منها د دې جواب راکزه وای ده صحیحانو کې کوم معلقات دي دا څو قسم دي کم کم معلق دا راوي دا کم معلق چې هغه په صيغه ده معلوم سره او دویم په صيغه ده مجهول سره کم یې ضعیف دي او کم یې صحیح دي صيغه ده مجهول سره هغه ضعیف او په صيغه ده معلوم سره هغه صحیح وصلی الله وسلم علی نبینا محمد